محاصره کول دی دا د یوې میاشتې پورې وي. نو دغه به څه شدیده خبره وي، سخته خبره به وي چې یوه طرف نه لشکر در سره کام ده او هغه جانب نه مد مقابل دی تو دغه ډیر تعداد سره ده، او بل جانب ته غربت ده، د خوراک اسباب او د جنگ اسباب دغه نه لري. نو دغه به ډیره سخته خبره وي. نو دغه سختی مسلمان برداشت کوي او دلته کفار دغه هر وخت دغه کوشش وي چې یاره په د خندق باندې وړي. نو دلته کفار منډې شروع کړې یو طرف ته، بل طرف ته ځایونه کسي حمله شروع کړله، سخته حمله، غشي ویشتلې شروع. غشي دومره ډېر انداز باندې وویشتل چې څه حد یې نه و، ډېر غشي شروع کړل. هغې جانب نه مسلمون لګیا دي. نبي علیه صلات وسلام د یو څه کسونو سره دغه تقریبا د 2 کیلومتره پورې دغه په اوس باندې منډه وایي. دغه ټوله ورځ لګیا ده. دغه جنگ د شدت چې کې مو دا د مشپشین نه لګیا شو تر المشومه پورې دغسې جنګ و، د شدت د غشي ویشتل وي. په دغې غشي ویشتلې کې تقریبا وایي د کفار د جانب نه 10 کسون دغه قتل شول، 2 په تیره وي او دغه 8 دغه په غشي باندې، او د مسلمانو نه هم 6 کسون دغه په شهادت په غشي ورسېدل. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د 6 کسون ملګري سره دغه یو طرف ته او یو سر ته بل طرف ته دغه منډې وایي په اوس باندې. کفار ته اجازه نه ورکوي چې د خندق نه راوړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې په دې کې سخته ستړې استمنه وکړه ده. دومره ځونې مصروف کړه و تر دې وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه د مازدیګر المینځ هم په دې کې قضا شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې سخت خفه و، وایي بددعاوې به دغه کفار ته کړه چې میژ نه المینځ دغه قضا وکړه. مازدیګر المینځ د ډېرو مصروفیاتو د وجې نه. نو دا به څه مصروفیات دي چې د 5 منټې یا د 10 منټې دغه په لمونځ باندې دغه وخت لګي، په دې نه خو ډېر نه لګي چې دغه د 5 یا د 10 منټې فرصت دغه د تو سره نه وي. نو دې نه دا معلومیږي چې دی ډېر زیات مصروف وي په دې. نو دې د وجې نه دغه حمله د کفارو د جانب نه دغه ډېره سخته شوه او ډېره شدیده شوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نو ایس دلته دغه تدبیر دغه چلوي چې دغه لشکر د کفار دغه سیخ سیخ په ټوکړې. نبی علیه الصلاۃ والسلام د غطفان د قبیله مشر ته رئیس ته عینیه ابن حسین حسن دغه ته کاسې ولګل. دې ته کسون ولګل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تو سره ملاقات وکړي. د دغه د غطفان د قبیله په دغه لشکر کې 40 زره صرف د غطفان د قبیله خلک دی پکې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ځکه دغه سردار د دی وروغوښتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تو سره ملاقات وکړي. نو دغه عینیه دا چې کوم دا د خپل ملګري د 6 کسونو سره په پټه باندې د نیر يهود نه دغه وروغلل. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره پټ ملاقات وکړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته ویل یاره تاسو داسې وکړئ چې تاسو دغه ځای پرېږدئ لوړ شئ، دغه ځای پرېږدئ لوړ شئ، میژ او قریش دغه په خپل مابین کې سره پرېږدئ چې میژ د مقابله سره وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه تدبیر چلولو چې دغه لوړ شي پسې 40 زره لشکر ده. نو د دې وزري نمود شي، د دې تعداد کم شي، نو دغه در په در شي، یو څه خلک او میژ تر پوت شي د غسر مقابله وکړي. نو دیغه د عطفان د قبیله سردار عینیه دغه چې رغولي وي دا صرف د غنیمت په تور باندې رغولي وي، نه راسه د مسلمانو سره د دې څه بله چار نه وه، مقصد یې صرف غنیمت. نو هغې ورته وویل چې یاره د دې په عوض په بدل کې بیا تاسې موږ ته څه روکوئ، دغه خو زه دغه څه وکړم، زه خپل لشکر دغه به پسې بیځم، خو د دې په عوض کې په بدل کې دغه به موږ ته څه روکئ. نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وویل وایي د مدینې منورې د محصولات نه 15 حصه دغه به زه تاسو ته درکوم، د کل 15 حصه د محصولات نه دغه به تاسو ته درکوم، تاسو د ځای پرېږدئ. هغه ورته وایي نه د پیرا کل د مدینې منورې محصولات چې کوم دي دغه به موږ ته روکئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل نه 40 حصه هغې باندې روزي نه شو، تر دې د دوی مابین کې خبرې دغسې جاري وي. نو دې ځای ته خبره ورسېده، موافقت یې روغللو چې نیمایي حصه نیمایي محصولات د مدینې منورې دغه به د توسې وي او نیمایي دغه به د مدینې منورې. په دې باندې اتفاق وشو. خو نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې دغه اتفاق به په یو شرط باندې، هغه شرط دغه ده چې زه به د انصار د جملې نه د دوی سردارون دغه به زه روغوړه او که چیرې دغه روزي وي نو بس په دغې باندې موږ موافقت ته اتفاق، که هغه روزي نه وي بیا اتفاق نشته.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسون ولد د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ او د هرنګ سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دغه دوا سره د مدینه منوره د انصار د دغه سردارون او رئیسون دغه ورغوښتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دای ته ویل چې موږ دغه سم موافقت ور سره کړه دا تاسو په دې روزي دغه ورته ویل دغه دوه صحابه کرام یا رسول الله د الله تعالی د جانب نه وحی سوي داسته وشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی نه دوسوي بلکې مو دغه څه وکړه و یا رسول الله د دغه د تو د خبره ته د تو د ظلم اعلان شته چې دغه څه د وشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل وای د مو زرا برابر اعلان نشته وای زه په دې خبره روزي نه یم او مو مقصد دغه دا چې دغه لشکر سره واپس وای زه په دې خبره روزي نه یم و یا رسول الله ته چې په دې روزي نه وي الله تعالی د جانب نه وحی نه وي نو می سه دغه خلک سره نه روزي نو سره روزي کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه يهود ته مخ وروړو عینیات وای دغه اتفاق نو کو درې مې پس دغه وشل نو دغه لوړ خپل زیتا د ډیر په تعجب کې چې یاره دغه خلک کم تعداد یې ده او سمره په تکلیف خارج کې دي او دغه دمره معاملې نقصان ته دغه نه روزي کیږي او دغه مشکل ته زونه چوره دا ډیر په تعجب کې دغه لوړ د خپل لشکر سره بیا د يهود سره او د قریش سره بیا یو ځای شو نو دلته د دوه ورځې بیا د حمله شروع کړ حمله ډیر تیز شو د دغه د جمله نه د تقریبا دغه چې کوم د يهود او د لشکر چې کوم حمله کړې و دغه محاصرات د ایوه میاشت پر دوام اخري دغه لشکر هم ستړی شو ابو سفیان ول یرا د دغه مدینه منوره ته داخلول یو بل لیار نشته مسوا د دوی لیار یو دغه چې د لیار پیدا کو دغه خندق باندې مدینه منوره ته داخل شو او بل دغه چې د يهود سره چې کوم په مود طویل وی چې بده کې بني قریظه دغه سه په موافقت کې د دلته یا په معاهده کې د پته شوی دی په داخل دغه خارج ته نه دی د په داخل کې د خندق سره د شمال طرف ته نه د جنوب طرف ته د مدینه منوره د جنوب طرف ته د بني قریظه دغه په دې ځای باندې یاره د دې سره یا اتفاق وشي دغه مشتلیارو نو د ابو سفیان یو څکا سون دغه ورولل د يهود د جمله نه د حوی ابن اخطب دغه ورولل چې د بنو نذیر سردارو د يهودي زکه ورولل چې دا هم يهوديون وي نو دوی په خپل لهجه کې دغه سره روزي حوی ابن اخطب دغه ورولل کعب ابن اسد ته چې د بنو قریظه سردار او مشر دا دې تر ولا دروځه ور وډه بوله هغه ته پاته ولګیدل کعب ابن اسد ته چې یاره دا خو سیک پر غولي او د موسره موافقت به وړي او ته ویل چې خبره نه سره کو دغه د واپس و یاره یو څه خبره د سره کو زه واپس درنسه یاره ته واپس زه د تو سره خبره کړل نه غوړه زه د نبی علی صلوات و سلام سره دوکي کړل دغه نه غوړه چې دوکا ور سره وکړ وای کچيري دوکا مې در سره د سره وکړه نو د مو انجام به داسې ویل کده توسي چې توسي خیبر ته ورسول نو هغه بیا پیغیر ور کړو دغه يهوديون هم په مدینه منوره کې وخت تیر کړل هغه د عرب عادتینا او هغه حیثیت هغه په دې کې هم پیدا شو هغه غیرت پکې پیدا ډیر ازمنه تیر کړ د مدینه منوره کې اگر چې يهودي د دې زبان بلو خو ژبه د دې په دغه وخت کې عربي او د دې عادتینا رواجینا د ټول د عربي وې روا نغای ور کړو دته پیغیر ور چې یاره تو ته یو والماروشي ته په دې باندې ډاریږي چې د مودل غری نبی څه اوخري دغه پیغیر ور هغه بیا په غیرات کې رغوي دروازه ور تخلص کړه دا خو مت د بوخل نسبت یو دروازه ور تخلص کړه رغو وسرکشن استل نو هغه ډیر خبره ورته وکړه د به انکار زنه کړو اخیری دغه کیما حوی ابن اخطب چې دغه ورته ویل چې یاره موږ دلته ډیر لوی لشکر کثیر تعداد سره غولي کدا فرصت د میغه تو ضایع کړلو بیا د پردا فرصت میشته مقابلوس نارسي چې دغه مسلمانونه ته میش نقصان ورسوي دغه پس ختم وي دغه فرصت د میش مزه یا کو اخیری دای روزي او دته د عهد وکړو چې کچيره می شکست خوړلو ناکام شولې او ته به زئی میش در کوي په خیبر کې مخصوص زئی به نو دای موافقت وکړو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په د باندې ډیر شدت هغه جانب نه د کفار د جنم دی خو په د دې لشکر چې کوم دغه په خندق باندې ده او په داخل کې د دې زنانا او بډاګون او وړه وړي دغه په داخل کې په وقاله کې دغه بنکړي دي چې د کفار د يهود نه دغه محفوظ دي او د ټول چې کوم د مسلمون زونون دغه ټول په دلته په خندق کې دغه مصروف دي د کفار د جانب نه دغه چې د دفاع و دغه مصروف په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بار بار دغه د يهود ته هم بنو قریظه ته کسون لږل چې دیږي تو سه وکسي چې دغه اسنه چې دوکا د مصر او ځکه يهود دغه مزاجن د مسلمان سره دغه مخالف د په فطرت کې د مسلمان دغه مخالف دي د دشمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو جانب ته خپل معاذ دغه به شتل دفاع وکړه او بل جانب ته به کسون هغه تلازل په دی به نظر په دې کې دوا کسونی ور ولازل و یار تویر تو سویر شي د يهود ملیم کوي چې اسنه چې دوکا و یو عباده ابن سعد رضی الله سعد ابن عباده رضی الله عنه او بل سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا دوا سره انصار د جمله چې مشهور وي دغه ور ولازل وای کچيري دوکا یې کړي وا غدر یې کړو نو تاسو به دلته ناران نه لګوي چې دای دوکا وکړ دا بیا خو مزید نه رکسونه هم دلته د مصر معاذ دغه به پریږدي ک د مصر تعداد دغه به کم شي بس صرف متایشره و هغه چې کله ورغله اواز یې په وکړلو وای سره هغه وته چې محمد صلی الله علیه وسلم سره د ملي تعلق نسبت نشته د انکار ورنه و د دې مخالف خبرې و نو دای ته اندازه ولګیږي چې یاره خلک دغه مخالف شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وروړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پټ ویل چې دغه خلک خو دوکای وکړه دا غدر یې وکړه دغه خو وشت دي مخالف شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځون سره د الله اکبر ناره وکړه د الله اکبر ناره سره مسلمان ته دغه نره کسونه ته دغه وصاله چې دغه يهود دغه سي په اتفاق کې دي دغه په اتفاق کې دي لیکن دای غدر کړه دغه سي نشول ورته ویل چې غدر یې کړه خو صرف نبی اسلام الله اکبر ناره وکړه خو اخر بیا هم د حقیقت ورته معلوم شو دغه خبر ورسېدله لشکر ته چې د عطفان د قبيله دغه غدر وکړو نو دلته بعضی کسونه دغه لیاري بیا پرېښ ولا زی پرېښ چې یاره خدا خو د خندق لیار چې کیمو د خندق چې کیمو دغه خو اس پیدا نه وکړه چې کیمو لیاري سره شی واغه په خندق او د بني قریظه هغه د وجنه دغه محفوظه و نو چې بني قریظه دغه لوړ غدر وکړلو نو باسا اس به د دې سره دغه مقابله دغه سر ته نرس دا خندق به اس پیدا نه بعضی کسون د دین لور کېره تر او په دې کې بعض منافقین هم هغه به دا خبرې شری کړې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو به محمد صلی الله علیه وسلم دغه خو به میشته د فارس او د قیصر او د قیصرا دغه زیری رکول وای میش په داسې حالات کې چې دغه قضا حاجت زیته نشي رسوله وای دغه خو علی اعوذ بالله وای دا درویغ دی دا خبره او د خلک زړی نه متول لاګیاوي په دې کې د مسلمانانو په درې زره کې وای د دې تعداد 300 کسان پته شو دا کنه ټول ځنه وروړل بس نو د مسلمانانو تعداد د بیخي کم شو نو دلته ډیر شدت وروړل ډیر سختي شری شو اوس دلته د بنو قریظه دغه حمله کړل غوښتل چې میجه حمله وکړي په مسلمانانو باندې خو دوی اول لاس وکړل چې یاره میش به اول د دې په زنانا باندې په بچیونه باندې حمله وکړي ځکه هغه د تعلیم و چې مسلمان دغه د مجاهدین دغه ټول تللی دي محاذ ته دغه خو په خندق باندې دغه ویلوړ د حفاظت لپاره هغه نشر نه نو میش به ورشي په داخل کې په مدینه منوره کې په داخل کې په کلا باندې به حمله وکړي د دې زنانا دغه به وینځي کې او د دې زونون دغه به میش غلامون جوړ کړي د ژوند لپاره دغه څه وکړي نو څه کسونی ور ولژه سالویر یا پنځه کسونی ور ولژه چې یاره تاسو وکسي اول مالی ما کې چې مسجد څخه د پریشي نه دي اسنه چې دل د کسون درولې مش حمله وکړي مش ته نقصان ورسي وای دا کسون ته وراغله په دې کې به یو فرد دغه ور ولژلو نږدې وراغله خو یو کاسي ور ولژلو چې یاره ته ورشه د نږدې نه ته مالی ما کا چې په دې کې نه رخصي خو نشته نو هغه کاسي نږدې وته وروغله شو نږدې بيخي نو هغه کسي چې په دې کې واقعي چې خالي صرف زنانا وي او وړه وړ کې بګي یو څه بډاګون پکې په دې کې د صحابه کرام د جمله نه د مشهور د بډاګون نه یو حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې د عمر دغه ډیر ستر عمر دا هم پکې موجود ده
په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عامه ترېری صفیه بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنها دغه موجوده و. دا هم د مشر و د شپېتې کولې و. نو دغه دغه يهودي ولیدل د بني قریظه د جملې نه چر غلا دغه ولیدلو دغه خبره وي اس دوه خپل ذکر کوي وي مو يهودي ولیدلو چې دغه په دغه اطراف کې ګرځي وي دلته متا دغه خوف او ویره دغه مخصوصه شوله چې یاره دغه کاش چې دلته روغله دغه د علاقې جایزه وکړي د په دې کیم باندې په دې غزي باندې حمله وي دغه حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دغه مشر صحابي چې کیم د بوډا دې ته ویل وي ته ساړه یې مړ دغه تیر در سره وخلا یا صدر سره وخلا هغه يهودي چې کیم پټه دغه دلته ګرځي وای دغه قتل یې کړ وای دغه حسن ابن ثابت رضی الله عنه وای سمې ویني چې سب وډایا وای زه خو دغه مخه نه وینم چې زه روزه دغه قتل کړ وای زه چې ورسره دغه بلوړ او مو بیا قتل. نو صفیه بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنها دغه په خپل باندې وای چګه شولا یو لاوړ زبردست کو تکي روخص دای روخص لوړه و یو ځای کې وته چنستا کمینی وته ونیو هغه طرف نه چې يهودي روغلو دغه سه ګرځي د لیاره کسي وای د ورسنه یو داسو گزاري د تاویر کړو په سار باندې چمزه کې تاویر خلاص وای په لګیا شو په والے باندې ها درک چې سایه ور وخته يهودي سټاپ مړیو نو دغه روغله کیم تر روغله حسن ابن ثابت رضی الله عنه ته وی وای استویر شه هغه د دسره چې کیم صغرا او تیر ور سره دی هغه ځنه روغله وای مزګه لوس نو ور چولو چې هغه پردای سړای وای زه خو زنانه ولوس منه ور وای استویر شه دغه شي نه ځنه روغله وای زه د دې ضرورت نه لره وای زه بوډا نه شتلای د مزون نه شستړی ولا وای بیا پسې وراغله د دې نه اول سار پرې کړلو بیا د غزغره او د تیر دغه ځنه روغله سره د مسلمانې زنانه بهادر ساری ځنه پرې کړل ساری نه میشو سے ولا ساړی आवाज ذکر کی ساړای سزه کو ډېر هغه څه داسته چې ناقصه انسان ده میشو سے ساړی چرګټای نشیل ولا ولای چا د چرګټای ویر کې چیرې د خلو ډېر د مخ خسرو نه خراب کیږي نو د زیته رسیدلې د دې مس غیرات بیا د اسلام دفاع وکي چرګټی ته ځو نشینی وای دا د مسلمانې زنانه بهادر چې سړی نه به سری نه پرې کول الله تعالی د پومیس سړی کې د دې د زنانه غوندې غیرت پیدا کې د زنانه غوندې هغه سړی غوندې غیرت کې چې پیدا شي دنیا به وخزوي چې هغه غوندې غیرت پومیس کې پیدا شي نو دا د مسلمانې غیرتی زنانه وي نو د دې الله تعالی بیا داسې عجیبه شان طریقه بدله کړله چې دلته خو هغه کسونه ویل چې یاره تاسو ورشئ دغه سړی خو پسې ورک هغه ساری در پرې کړو هغه د انره کسونه هم لیدلې چې هغه د اطراف کې ګرځي جایزه وکړي وای هغه د کیمپ نه روغ وسلو د کالانه لون دی ته روغ ورسو را ساری د دې ملګری اخو ځنه پرې کړو چې هغه ولیدلو د خپل ملګری چې ساری ارتلیږي نو دای د تمنډه غل چې یاره د خپل کې کوي لشکر ور سره د حفاظت لپاره هغه ور خپل يهودي ته ویل سړک شنه یې رخو د خدای خلق ور سره دی هغه د وی سړی ته شوټاو نو دلته يهودي بیا دغه عزم دغه اراده دغه منسوخه کړل نو دای جرأت نشو کړلای چې ورغلی وای په کمپین باندې حمله کړی وای نو دغه صفیه بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنها د دې هغه یو سړی ساری چې پرې کړلو نو هغه په سبب باندې دغه بني قریظه دغه ټوله اراده دغه ختم شو او د دین اورس بیا مزید چې کوم حالات دل درسي د شدت او د سختۍ نو دا د الله تعالی په توفیق سره راونه جما باندې ذکر کوي او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین امین دعوا یا رب العالمین کوینه ما دې مش خطا ما هر قسم ساودی میلو بخش خزل مدد کی چاسه قسم پریشانی ته حل او کړي کی به نسبت لري کی شفا کا علاج له نصیب یا رب العالمین اخر ختم په ایمان صلی الله تبارک علیه محمد و علی